سلامونه ستړي مشه بیا هم یو نوی تازه ویډیو سره په دې هیله چې ټول جوړه وروغ وي. دا ویډیو زبردست ویډیو دی. په دې ویډیو سره تاسې خپل کوم زحمات چې تاسې په درس کې مطلب تیر کړي وي او یا هم په ځان مو بوج راوستلی وي، زحمات مو وباسلی وي، ځان مو انجینر جوړ کړی وي، ځان مو ډاکټر جوړ کړی وي او نور مسلکونه. نو دلته راځو چې په کاناډا کې کال دوی څومره درآمد لري. څو مسلکونه تقریبا 9 یا 10 مسلکه دي چې ما سروې کړل، پیدا مې کړل چې دوی کال څومره پیسې ګټلی شي. دغه ویډیو دغه تاسې هېر نه کړئ. سبسکرایب، لایک، کمنټ. ښه، دلته ما لیکلي دي تقریبا 9 مسلکه ما لیکلي، 9 مسلکه. نو تاسې کولی شئ چې د 9 مسلکه منظم شکل سره یو واورئ تر آخره پورې چې سر مو خلاص چې تاسې په کوم مسلک کې درس ویلی او لیسانس یا ماسټره په کوم مسلک کې لرئ. صحیح دی. او کاناډا کې څومره پیسې ګټلی شي په کال که چیرې تاسو مثلا دغه مسلک کې درس ویلی وي. نهم نه شروع کوو، لاندې راځو اول ته. صحیح. نهم یا انم د خرڅلو مدیر. صحیح. یا منیجر. صحیح دی. منیجر، خرید و فروش، ورکړه اخله ورکړه، دغه مسله پښتو کې لږ زره مشکل لرم، خرید و فروش په فارسي کې وایي. صحیح. دوی که چیرې دولتي وي او یا هم که چیرې خصوصي شرکتونه وي، د کال 1,60,000 تر 1,80,000 الی $2,00,000 دوی په کال ګټي. سر مخه خلاص کم. که چیرې په دغه بخش کې تاسو درس ویلی وي، مدیریت کې. صحیح. چې کمپنۍ کې کار وکئ، بزنس وکئ، یو مواد خرڅ کئ، بیرته واخلئ، دغه خرید و فروش، دومره پیسې ګټلی شئ. دویم، وکالت. صحیح دی. وکیل. وکالت 1,90,000 تر $2,50,000 تاسې ګټلی شئ. که چیرې وکالت درس مو ویلی وي، قاضي مثلا، وکالت، ځینو دسیسې چې تاسې خلاصوئ، جنایاتو مثلا د دې نکاح مسله او یا هم څه ورته وایي، ځینې خپل خاوند څخه طلاق اخیستی وي، طلاق کارونه او دغسې بله بله نوره. دغه د دې شو. اووم، پیلوټ. کله چې تاسو الوتکې کې کښېنئ، هغې ته څه وایي؟ پیلوټ وایي. که چیرې تاسې په پیلوټي کې درس ویلی وي، صحیح دی، په بل هیواد کې به مو درس ویلی یو مشکل نشته چې په بل هیواد کې مو درس ویلی وي، دلته چې تاسو راشئ، کله چې تاسو امتحان ورکئ، سر نه تاسې نه کښېنوي په درس کې، کیدای شي 1 سمستر یا 2 سمستر نوره به تاسې ووایي، ځکه چې ستاسو تخصص دلته ګوري چې تاسې رښتیا سره تخصص لرئ که نه لرئ. صحیح. نو د پیلوټي درس چې دی تقریبا 2,00,000 تر $2,50,000 تاسې ګټلی شئ، ځکه چې دلته کاناډا چې دی ډېر ستر هیواد دی، تقریبا 2یم هیواد دی په ټول نړۍ کې چې ستر دی که نه، مساحت د لحاظ نه. نو دوی دغه حمل و نقل چې کوي زیاتره وخت طیارې له واسطه کوي که نه، ځکه چې ډېر غټ دی، موټر رسیدګي نشي کولی چې ټول یو ښار ته بل ښار ته ورسېږي، ډېر ستر بلا دی. ښه. شپږم، مارکیټینګ باندې ښه پوهېږي که نه، چې خلکو سره خبرې اترې کوي تر څو خپل کمپنۍ ته جذب کړي او مطلب خپل هغه کوم مواد چې دوی تولیدوي هغه په خلکو خرڅ کړي او یا په نورو کمپنیو خرڅ کړي. هغې ته وایي مارکیټینګ. د مارکیټینګ معاش چې دی، مدیر د مارکیټینګ البته 1,90,000 تر $2,50,000 معاش دی د کال.
بل چې د مدیران آی ټي یا آی ټي مدیران په آی ټي بخش کې هغه مهم نه ده چې تاسو په کوم دغه کلمه چې آی ټي لوستلې وي که نه چې تاسو څومره مثلا یعنی په کومې کمپنۍ کې تاسو کار وکړئ یا ونه کوئ په هرو کمپنیو کې که هغه دولتي کمپنۍ وي که هغه شخصي کمپنۍ وي د دې معاش هم ډېر زیات دی ځکه چې کاناډا ټول په ټکنالوژي روان دی که صحیح دی که نه ټول په ټکنالوژي مخته روان دی نو د دې په خاطر دوی معاشونه چې دی 2 لکو نه تر 3 لکو پورې دی دغه معاشونه 2 لکو نه تر 3 لکو پورې بلې وو نو البته دا مکمل دغه معاشونه چې دي دغه د کال حسابیږي دغه د میاشتني نه حسابیږي چې دلته ګنګس نشي ښه دلته په کاناډا کې د کال مسله دی د میاشتې مسله نه دی په ساعت باندې کار کوي چې په اورس باندې پیسې اخلي یو ساعت څومره ډالره او په کال کې دوی د کلنۍ پیسې هغه کوي مثلا جمع کوي چې څومره پیسې ګټلې دي ځکه ټاکس لپاره نو آی ټي بخش مدیران څومره اخلي 2 لکو نه تر 3 لکو پورې او بل چې دی انجینیر البته د نفت انجینیر د معدن انجینیر کله چې تیږه استخراج کوي تیل استخراج کوي او نوره معدنونه چې دی هغه استخراج کوي که نه چې دا په البرتا کې البته په البرتا ایالت کې هلته ډېر استخراج کیږي د امریکا سره هم نږدې دی او دوی د امریکا سره تړون تړلی و هغه ښار یې ډېر پرمختګ کړی و بیرته خپل تړون یې لغوه کړل او دویم ځل لپاره فکر کوم چې بیا دوی تړون تړي تر څو تیل استخراج کړي او ګاز استخراج کړي امریکا ته انتقال کړي البرتا البته کاناډا البته تیل هم لري ګاز هم لري نفت کې ډېر دوی هم ښه نفت لري البته هغه کاناډا او په البرتا ایالت کې هلته استخراجېږي هلته غرونه دي مکمل د هغې ځای څخه استخراج کوي بل ځای کې به وي خو هغه اصلي منبع چې دی مکمل منبع یا منبع هغه کې دی په البرتا کې دی دریم چې دی د غاښو ډاکټر په افغانستان کې ډېر ارزانه دی ممکن د پاکستان کې ډېر ارزان وي او یا په نورو هېوادونو کې نه کوي لکه ایران او ترکیه خو امریکا کاناډا لندن اروپایي هېوادونه په دغو هېوادو کې فوق العاده چک دی یو غاښ که چیرې ته ډک یو غاښ 1000 ډالره 1200 ډالره 1300 ډالره تا ته یو غاښ ډکوي ډېر قیمت دی یو غاښ ډکول فکر وکړه نو د غاښو بخش ډاکټران چې دي 3 لکو نه تر 3,50,000 ډالرو د میاشتې دوی چکشې کوي دوی ګټي ډېر دی والا ډېر زیات دی زه مطمئن یم چې افغانستان ډېر زیات لري ډاکټران دغسې ځکه چې هلته ډېرو خلکو د غاښو بخش سره یعنې علاقهمندي ډېره وه ډېر ځوانانو په غاښو بخش کې درس ویلی خو ممکن مشکل دغه ده چې دلته څه رقم ته راشي دا مشکل دی باید ځان ته لیارې جوړې کړي د کوم مسلکو کې چې دلته درس ویلي خلکو انشاءالله کېږي وایي یابنده جوینده است کله چې تاسو یو جوینده یابنده است صحیح دی کله چې تاسو په یو شي پسې هلې ځلې وکړئ حتما هغه لاسته راوړئ بل چې دی روانشناسي ډاکټر کله چې د یو هېواد نه دلته خلک راځي منټل شي دماغ 100% دلته خرابېږي اول او دلته ډېر خلک مشکل د دماغ لري د اعصابو تکلیف لري ځکه چې داسې یو هېواد دی چې بورینګ دی دوی خپله نه لري په اصل کې دغه کوم مهاجرین چې راځي په دوی کې ډېر وي د تکلیف یعنی رواني تکلیف دوی ته پیدا کېږي ځکه چې هلته یو قسم کلچر وي دلته بل ډول کلچر وي یعنی مکمل فرق لري 100% هر چی شی دلته فرق لري نو ځکه ډاکټران هم ډېر پروفیشنل ډاکټران لري او ښه متخصصین لري نو د روانشناسي ډاکټر چې دی 3 لکو نه تر 3,50,000 ډالرو د میاشت د کال دوی عاید لري آخري چې دی تاسو په نظر به څه شی وي لږ چورت ووهئ آخري به چې اول به څه شی وي چې کوم هغه ډېر درآمد چې لري هغه به کوم مسلک وي تاسو په نظر غلط صحیح هغه چې دی جراح ډاکټر په کاناډا کې د ټولو مسلکو څخه لوړ درآمد لري پوهېږئ یعنې تنخواه یې ډېره لوړه وي ډېره زیاته لوړه دی چې هغه به څو وي
3 لکو نه تر 15 لکو ډالرو د کال دوی عاید لري. که چیرې تاسې غواړئ پیسه داره شئ او ډېرې پیسې لاسته راوړئ نو کاناډا انتخاب کړئ. او اول خو جراح ډاکټر دې ځان نه جوړ کړئ، هغې څخه د کاناډا انتخاب کړئ او په کاناډا کې ځان ته پیسې چاپ کړئ، پیسې وګټئ، داسې باد کړئ په ځان باندې. صحیح. نو دغه و د نننۍ ورځې ویډیو. که چیرې تاسې کوم مسلک ذهن ته درځي کومنټو کې ولیکئ. زه ریسرچ کوم، سروې کوم، پوښتنې کوم، ګورم، خپل تجربې څخه به استفاده کوم، د نورو تجربو څخه به هم استفاده وکړم چې دوی څومره د کال ګټي. نو هلته په کومنټ کې ولیکئ، تاسو کومنټونه زه لولم او د کومنټ په اساس به زه تاسو ته ویډیو جوړم. نو سبسکرایب او لایک مه هیر نشي. ستاسو یوازینی حمایت چې دی زما لپاره، زما د شیر لپاره ستاسو سبسکرایب دی. په یو سبسکرایب کولو باندې تاسو پیسې نه مصرفیږي، خو دغه حقیر فقیر د خدای بنده خوشحالیږي. صحیح. مننه.